الرحمن الرحیم. سکام فن او ادب چینل کې نن له موږ سره یو ډېر قدرمن، یو ډېر نوموړی او یو ډېر نوښتګر شاعر، جدید شاعر له موږ سره ناست دی او شاعران او ادیبان یې د نادرخان علیل په نامه پیژني. د لکي مروت اوسېدونکی دی. دا وخت دی په لکي مروت کې په اګریکلچر آفس کې د ډویژنل ډایرکټر په حیث کار کوي، خپله وظیفه اجرا کوي. نادرخان علیل غالبا له تېرو 20-25 کالو راسې زه پیژنم او بلکې ما او دی د دوو ښو ملګرو غوندې نږدې پاتې سوي یو. نادرخان علیل زما په خیال یا زما په شخصي فکر په پښتو شاعرانو کې یو ځانګړی نوم لري، خپل تشخص لري، خپل مقام لري، خو بدبختانه د ده شاعري لا تر اوسه پورې تر لرې برې پښتونخوا پورې نه ده رسېدلې. بالخصوص په افغانستان کې د ده د شاعري په اړه شاعران نه دي خبر چې نادرخان علیل څنګه شعرونه وایي یا د ده مقام او مرتبه د یو شاعر په حیث څه ده. زه خو پخپله چې څومره شاعران ما مطالعه کړي دي، د نادرخان علیل شاعري زه انسپایر کړی هم یم او د ده شاعري مطلب زه متاثره کړی هم یم. بهرحال د ده په غزلو چې څومره خوند ما اخیستی دی، هغومره خوند به ما د ښو نوموړو شاعرانو په شاعري باندې اخیستی وي. زه دا دعوه لرم چې نادرخان علیل صاحب چې دی هغه دا وخت چې کوم ښه شاعران دي په پښتو کې په لرې برې پښتونخوا کې، په هغه څو ښو شاعرانو کې یو نوم د نادرخان علیل صاحب دی چې زه نن له تاسو سره دا خپل چینل له لارې مطلب د دوی شاعري زما دا خیال دی چې زه له تاسو سره شیر کړم. نادرخان علیل شاعري چې ده داسې عجبه، خو د یو عجبه کیفیت شاعري ده. زه به دا ووایم چې د نادرخان علیل غزل یو طرف ته بیخي اسانه، ساده باده او ډېره سپېڅلې ده، خو بل طرف ته د ده په غزل کې دا کیسه هم شامل حال ده چې د ده شعرونه ګران دي. دا باید چې شاعر په ډېر توجه واوري، باید چې شاعر د ده شعري ټولګه په ډېره توجه ولولي، مطالعه یې کړي، بیا به د ده شاعري باندې مطلب هغه پوهېږي او د ده له شاعري به خوند اخلي. نادرخان علیل صاحب ستړی مه شئ. مننه مدیا صاحب، ډېرې تفصیلي خبرې دې وکړې ما په حواله په دې منځ چې ما مداخلت نسلی کولی چې تا ته مې ویلي وی چې زه دغسې دومره اهم سړی نه یم چې ټوله تا خبرې وکړې. په هر حال تاسو اوس مې نظر ده، مننه مو کوم. نو یو څو غزل ووایو که نه؟ غزلې خو به وایه، خو یوه خبره ما نه وکړه، هغه هم زه کول غواړم. دا نادرخان علیل صاحب چې دی که نه، دا یو ملنګ مزاج، ساده باده، شډل وډل شخصیت دی که نه. او دا د دوی د کور حجره چې ده که نه، دا د ده خلوت کده ده. بس په دغه خلوت کده کې ځان را ایسار کړی دی، د باندې ډېر وځي نه، بس په دغه خلوت کده کې اوسي او خپل شعرونه وایي که نه. نو زه دا د شعر له مینهوالو خصوصي مطلب خواست کوم، بلکې دوی ته خصوصي ګزارش کوم چې دوی د نادرخان علیل دغه غزلې ډېر مطلب په سنجیدګۍ واوري او له موږ سره خپله رایه شیر کړي چې نادرخان علیل څنګه شاعر دی. بالخصوص د افغانستان چې کوم شاعران دي او د جنوبي پښتونخوا مطلب د کوټې د خوا چې کوم
شاعران دي له هغوی څخه زه دا غوښتنه کوم چې دوی باقاعده د په غزلو باندې کومنټس وکړي او د شعر په اړه خپلې رایې له موږ سره شاملې کړي. نو په دې به موږ ډېر خوشحاله سو. علیل صاحب نو ستاسو شاعري ته خامخا دا د شعر مینهوال چې وي که نه به تږي نو ته خپل شعرونه صرف دوه رکه دروایي که نه چې تاسو وویله چې دا د خپلې خلوت کدې چې ناست دي او شاعري وایي. زه شاعري مطالعه کوم نورو شو شاعرانو والا خپلې شاعري سره شوق نه لرم او لا دې شک چې زه شاعر یم که نه یم. بهرحال له رومان نه به شروع ستا له دې رایې سره خو زه اتفاق نه کوم خو بهرحال ته غزلې راته ووایه. روماني تاسو مخکې ویلي وو چې روماني غزل یې ووایو چې نو قدم په تخت او په سر سیان د هما ولې غواړي زړه مې دې غواړي چې څه غواړي خو تا ولې غواړي قدم په تخت او په سر سیان د هما ولې غواړي زړه مې دې غواړي چې څه غواړي خو تا ولې غواړي. سیان مونږ سوري ته وایست. سپرلي به غواړي خامخا ستا د بدن خوشبويي. سپرلي به غواړي خامخا ستا د بدن خوشبويي. د زړه انګار ستا د لمنې هوا ولې غواړي. علیل صاحب دا شعر بیا ووایه. سپرلي به غواړي خامخا ستا د بدن خوشبويي. د زړه انګار ستا د لمنې هوا ولې غواړي. او شعر ده چې مې له خولې کله توبې د ندامت راوځي. چې مې له خولې کله توبې د ندامت راوځي. هلته مې زړه ستا د راتللو دعا ولې غواړي. چې مې له خولې کله توبې د ندامت راوځي. هلته مې زړه ستا د راتللو دعا ولې غواړي. او شعر ده چې پر هر چرمن په غاړه یو حسرت ته ژوندون. پر هر چرمن په غاړه یو حسرت ته ژوندون. ستا د نظر د تورو لاندې پناه ولې غواړي. او شعر ده چې خپل یې هم په قرار نه دي ساعتونه د ژوند. چې خپل یې هم په قرار نه دي ساعتونه د ژوند. په غوښتو په ما غونډه دنیا ولې غواړي. چې خپل یې هم په قرار نه دي ساعتونه د ژوند. په غوښتو په ما غونډه دنیا ولې غواړي. او هغه چې ما سره چې سر نه لري کار نه لري. هغه چې ما سره چې سر نه لري کار نه لري. زما خبرو کې دروغ او رښتیا ولې غواړي. ولې غواړي. او چې یم سرګن په آینه کې د غزل علیلا. د جانان مړې سترګې مې بل چېرته بیا ولې غواړي. دغه علیل صاحب د زړه انګار ستا د لمنې هوا ولې غواړي. دا شعر یو ځل بیا راته ووایه. او سپرلي به غواړي خامخا ستا د بدن خوشبويي. ستا د بدن خوشبويي. د زړه انګار ستا د لمنې هوا ولې غواړي. او اوس د غزلې مخکې تا دا یو خبره وکړه علیل صاحب چې تا وایې زه ځان ته شاعر وایم. نه په د آخري شعر کې خو د شاعرانه تعلیق کړې ده که نه. نو دې مطلب دا دی یو آر سمثینګ که نه. نو دا خو ډېره ښایسته غزل وه. دا بله غزل راته ووایه. علیل صاحب ستاسو خو دوې مجموعې چاپ دي که نه؟ دوه. یو اول رڼا زما د خیال او دویمه شعري مجموعه چې ده که نه کرشمه ده. نو د بل غزل عرض ده چې ستا د یارۍ د خوب تعبیر مخې ته. ستا د یارۍ د خوب تعبیر مخې ته.
ما ته ولاړ وي خپل تصویر مخې ته ستا د یارۍ د خوب تعبیر مخې ته ما ته ولاړ وي خپل تصویر مخې ته ما به هم ځان ته و یو نوم ګټلی ما به هم ځان ته و یو نوم ګټلی ښه ده چې پرې نه شوم ضمیر مخې ته ما به هم ځان ته و یو نوم ګټلی ښه ده چې پرې نه شوم ضمیر مخې ته او څوک دي په جنگ او څوک په امن کې ډوب څوک دي په جنگ او څوک په امن کې ډوب او درېدل دي د تقدیر مخې ته ډېر ښایسته څوک دي په جنگ او څوک په امن کې ډوب او درېدل دي د تقدیر مخې ته او چې هره شپه ګرځم په ښار کې د ذات چې هره شپه ګرځم په ښار کې د ذات ما ته را درومي یو فقیر مخې ته چې هره شپه ګرځم په ذات کې په ښار کې د ذات ما ته را درومي یو فقیر مخې ته له غلامانو ازادي غواړم ما ته وګوره له غلامانو ازادي غواړم هیڅوک مې نشته د شمشیر مخې ته له غلامانو ازادي غواړم هیڅوک مې نشته د شمشیر مخې ته او دا دی د چا آزاد وطن علیلا دا دی د چا آزاد وطن علیلا چې په هر ګام راځي زنځیر مخې ته دا دی د چا آزاد وطن علیلا چې په هر ګام راځي زنځیر مخې ته فقیر والا شعر یې ورې بیا ووایه چې هره شپه ګرځم په ښار کې د ذات چې هره شپه ګرځم په ښار کې د ذات ما ته را درومي یو فقیر مخې ته ډېر ښایسته علیل صاحب ډېره مننه علیل صاحب او انشاءالله ستا نور شعرونه به هم له ملګرو سره دغه کوو دا یو څو داسې سلسلې به زه له تا سره کوم که نه چې ستا شعرونه خلک واوري نو ډېره مننه عزتمن صاحب قدرمن صاحب ډېره شکریه الله